سلامونه او نیکی هیلې د بوډا او د لېوانو پلونه ناول درنو اوریدونکو د ناول څلورمې برخه ته راورسېدو. هیله ده چې د نورو برخو په څیر باندې دغه برخه هم خوښه کړئ او تر پای مو ملتیا وکړئ. نو ناول به له دې ځایه پیل کړو. لاړم او د اودي پر ژۍ کېناستم، که څه هم اوړی و خو بیا هم تر ځان مې څادر تاو کړ، ځکه د غزني د دوبي شپې هم پر سړي لړزه راوستلی شي. د ټوپک خزانه مې په یو جنګي کارتوس ډکه کړه. دې کارتوس د مردکي غوندې پر یو سر بیچاره لرله چې تر 80 ګزه آن غوایه هم چپکاوه. ټوپک مې پر ورنو کېښود او د کلا خواته مې وکتل. د لوښو تر تیرو څوکو پورته تور او پنډه برجونه ښکارېدل. زموږ په ولسوالۍ کې دا ډول زړې او برجورې کلاوې ډېرې تر سترګو کېدې. ډېری یو تر 2 مترو پلن دیوالونه لرل، پر ځینو یې آن د 1.5 کاله اوړي، خو لا اوس هم پر خپلو پښو ولاړې دي. یو وخت د سیمې یو مرخوړلي بوډا د خپل پلار له خولې کې سراته کوله چې د دې کلاو په خټه کې به یې څو جوړې غوایي ګرځول چې ښه سره ګډه او پخه شي. بیا به یې لږ خټه وتلله، ماخوستن به یې په اوبو کې کېښوده او سهار به یې په تله کې واچوله. که به په وزن پوره وه، معنا دا چې د پخڅې د وهل لپاره تیاره ده، که نه نو بیا به یې تر هغو غوایي پکې ګرځول چې ښه به پخه شوه. د خدایداد پر کلا هم 6 کاله اوښتي وو. دا کلا دته له پلار او نیکه ور پاتې وه او د معلوماتو له مخې دا یوازې پکې اوسېده. د سهار له اذان سره مې اودي ته پښې ور وغځولې. اوبه سړې وي او پښه مې تر بډیو پورې په ملا وبړۍ کې خښې شوې. د خدایداد په باب مې مخکې لا معلومات ترلاسه کړي وو. تر بدۍ را وروسته به یې توپانچه تړله او له کوره ډېر نه راوته. دا ډېر لمنګزاره سړی و. د پخوا په څیر به یې جمع نه پرېښوده. د سهار خړه زما لپاره هم ښه وه. تر وار وروسته په اسانۍ تښتېدلی شوی، ځکه خدایداد تربورونه لرل او ورځ راته خطرناکه وه. یو څه انتظار مې لا نور هم وایسته. د لمر ختو خواته اسمان روښانه شوی و او د کلا لویه دروازه له ورایه ښکارېده. ناڅاپه مې بدن زیږ شو. د دروازې زنځیر پر دړه ولګېده. ټوپک مې ور واړاوه. زه پوهېدم چې بل څوک نه دی، ځکه خدایداد یو ناروغه میرمن، پیغله لور او 2 کوچني زامن لرل چې زامن یې لا د لمانځه نه وو. خدایداد مې هم نشو غلطولی. ما یو 2 ځله په کنج یعنی د څارویو د پلور په ځای کې لیدلی و. د مالونو سوداګري کوله. د ټوپک پر کلنګ مې د ښي لاس بډکه ګوته ټینګه کړه. ټوپک مې تیار ونیوه. د دروازې یوه پله په غنجا سره چوله شوه. کینه سترګه مې پټه کړه او په ښي سترګه مې د ټوپک زخه او دروازه په یوه لیکه سره راوستل. خو ناڅاپه مې بدن زیږ شو. زړه مې ولړزېده او د ټوپک خوله مې بې واکه رانه ټیټه شوه. لومړی مې یوه ګړۍ ولیده، بیا یې سپین مړوند، ورپسې د تور ټیکري پیڅکه او وروسته یوه دنګه نجلۍ. بې اختیاره مې په اوبو کې ګونډه ووهله. سر مې پورته کړ. سترګې ته مې یوازې لوښې ولاړې وي. د اورمیږ په کږولو سره مې یوه چوله پیدا کړه. نجلۍ د دروازې تر مخ ولاړه وه. یو 2 ځله یې دې خوا ها خوا وکتل او نیغه زما لوري ته را روانه شوه. بیرته مې سترګو ته لوښې په خوله ورکړې. شیبه وروسته مې 5-6 ګامه ها خوا په اوبو کې چړپا واورېده. په احتیاط مې ورمیږ کوږ کړ. نجلۍ د کاریز خولې ته نږدې ناسته وه. د څېرې یوه خوا یې ښکارېدله. ټیکری یې مازې په ککرۍ تم و. هغې تور او پیچلي ویښته لرل او تر لنډې سپینې زنې یې رڼه اوبه څڅېده. نږدې ټوخي یې زما ملا لا پسې کړوپه کړه. بیرته مې لوښې سترګې ته ودرېدې. د یو ډډ نارینه غږ مې واورېده. شیرینو بچو، نن تنور ته ولګوه، د مور دې بیا تبه ده. د نجلۍ نری غږ مې په زړه کې پرېوت. همدا اوس ورځم. نه پوهېدم چې ولې د زم ټکی را باندې ښه ونه لګېده. بې اختیاره مې بیا غړۍ اوږده شوه. دا ځل د نجلۍ ټوله څېره ښکارېده. سترګې یې غټې وي، خو پزه او خولې یې واړه جوړ شوي وو. د هوسۍ د بچۍ غوندې معصومه او مینه ناکه راته وایسېده. سړي ته مې وکتل. خدایداد و.
د واسکټ له سوریو نه یې لاسونه ښکل او په تشي پورې یوه توپانچه ځړېده. بیرته مې د نجلۍ خواته سترګې ور واړولې. زړه مې ولړزېده. هغې د لوښو خواته کتل. ورو مې غړۍ راټوله کړه. تر هغو مې ساه نه ایسته چې په اوبو کې مې د ګړي د ډوبېدو ګوړ ګوړ واورېده. ټوپک ته مې وکتل. پر ماشه ولاړ و. ما په ډیره اسانۍ سره د خپل دښمن ککرۍ سوری کولی شوه، خو 5-6 ګامه لرې اوداسه ته ناست و، خو بې واکه مې د میل خوا په اوبو کې رانه ډوبه شوه. شیبه وروسته نجلۍ ګړی په اوږه د کور خوا ته روانه شوه چې تنور بل کړي. خدای دا د جومات لاره ونیوله چې خپل خدای ته پر سجده پریوځي. خو ما د خپل کلي ملا په پام کې نیولی و چې د خپلې مینې لپاره د قسم د ماتولو کفاره ورنه وپوښتم. بوډا وټوخل او خبرې یې غوڅې شوې. ما غوښتل چې د هغه په اړه ډیر څه واورم، ځکه تر اوسه مې لا د خپلو پوښتنو ځواب نه و موندلی. خو شپه ناوخته وه او د ساعت 2 ستنې پر 12 ولاړې وي. هغه سخته ورځ تېره کړې وه او استراحت ته یې اړتیا درلوده. ورو مې وویل کاکا له خوبه مې وایستې. ده وخندل. نه بچیه، زاړه خلک هومره ډیر خوب نه کوي، خو ته ځوان یې، تا ته به خوب درځي. ده رښتیا ویل. زه به هر ماخوستن لا پر 9 بجو بستر کې پروت وم، خو زړه مې غوښتل چې د بوډا له خولې ډیر څه واورم. بیا هم د نزاکت له مخې ولاړ شوم او بوډا ته مې وویل د شپې خو به اوبه نه څښې. ده راته وکتل. نه بچیه، خو نن 3 لمانځونه رانه قضا شول او دس بلا وکم. د بخارۍ له اودان نه مې بدنۍ ور ډکه کړه. جاینماز مې ورته کېښوده. شپه په خیر مې ورته وویل او له کوټې ووتم. سهار وختي جومات ته لاړم. جمع ولاړه وه، خو په کتار کې مې بوډا ونه لیده. تر لمانځه وروسته کور ته راغلم. بوډا د میلمنو په کوټه کې لمونځ کاوه. هوا سړه وه او د کړکیو پر لویو ښیښو یخنۍ ښکلي مناتوري ګلان انځور کړي وو. بخارۍ ته مې اورلګید ورته کړ. بوډا سلام وګرځاوه او لنډه دعا یې وکړه. ما وویل شپه دې څنګه وه؟ مخ یې راواړوه. ښه وه، خو لږ تبه مې درلوده. له دې سره بسترې ته ور وښویېده او خپله خواره لونګۍ یې په بړستن کې پټه کړله. ما یې د ښي لاس تر بند خپلې ګوتې تاو کړې. رګ یې په عادي توګه وخوځېده لکه چې اوس ښه یې. ځواب یې راکړ هو زویه، خو د شپې کله کله خوله را باندې راتله. ومې خندل. خیر، زه به ګولۍ درته راوړم. کور ته لاړم. شیبه وروسته مې د چای په پتنوس کې 2 ګولۍ هم کېښودې او پتنوس مې د کوچني ورور په لاس د میلمنو کوټې ته ورولېږه. زه په دالان کې له مور سره کېناستم. هغې په دیګي کې پیاز سره کول. ویل چې غوړي او بوره خلاص شوي، څو نوره سودا هم په کار ده. خو ما د لارې د بندېدا خبره رامنځته کړه او ومې ویل چې واوره ډیره ده، بازار ته تګ نه کېږي. ښه به دا وي چې د اوس لپاره دا شیان له کوم ګاونډي نه په پور راواخلي. بله چاره نه وه. هغې هم زما خبره ومنله. د چای تر ګرمولو وروسته د خپل تره کره ورغلم. د دوی د میلمنو په کوټه کې زما د تره زوی او د کلي 5-6 ځوانان سره راټول وو او ټیکه د قطو یو ډول لوبه ده، هغه یې کوله. ځکه واوره ډیره وه، هیڅوک هم له کوره نشوای وتلی او ځوانانو به خپل وخت په قطو او بنډارونو تیراوه. ما ته هم واره ورسېده، خو لا مې قطې په لاس کې نوې سره جوړې کړې چې د تره ټوخی مې واورېده. هغه سپین ګیری و. قطې د شیطان کار ګاڼه او بد یې ورنه راتلل. ځکه مو په بیړه قطې سره راټولې او تر توشکو مو لاندې کړې. تره مې کوټې ته راغی او کېناسته. د مسافر پوښتنه یې رانه وکړه. بیا یې یو بل ځوان ته مخ ور واړاوه. هغه یې ګرم کړ چې جومات ته نه راځي او په لمانځه کې یې خونده نشته. بیا د عبادت د ارزښت په اړه وغږېده. پر یوه لمانځه یې مخ ته جنتونه راته کېښودل او د لمانځه د قضا سزا یې د دوزخ په اور 10,000 غوټې یادې کړې. تره مې ملا نه و، خو د فقې بوستان او ګلستان پاڼې یې کتلې وي او د کلي د جومات د ملا په غیابت کې به په د پسې قد قامت ویل کېده. دا 1.5 ساعت د جنت او دوزخ په درجو وغږېدو او بیا لاړه.
د تره له وتو سره بیرته د کیتو میدان سور ونیوه، خو ما ډېره ژر لوبه وبایلوده او له خونې ووتم. د خپل کور د میلمنو کوټې تر مخ مې په ناڅاپي ښۍ پښه وښویده او د شا پر تخته ولوېدم. لومړی مې د ورسۍ د پلې د خلاصېدو غږ او ورپسې مې د کوچني ورور خندا واورېده. سر مې پورته کړ. ورور مې د ورسۍ له پلې سر راوایسته او خوله یې له خندا نه سره راټولېده. د هغه ترڅنګ بوډا هم په یوه سترګه راته وکتل. خوله یې ویړه وه، خو د خندا غږ یې نه راته. ولاړ شوم. په جامو کې نښتې واوره مې وڅنډله او کوټې ته ورغلم. ورور مې خندل. بوډا هم وازه خوله نیولې وه او سترګه یې د کوکۍ غوندې ځلېده. ورور مې په خندا وویل: لالا ښه درب دې وخوړ. ما په خندا خپل خوی بوټونه ملامت کړل. بیا ور مخته شوم. د ورسۍ پله مې وتړله او د بخارۍ تر څنګ کېناستم. ورور ته مې د چای د راوړلو وویل. هغه له کوټې ووت. بوډا وویل: بچیه، کوم کلي ته به منډ نه وي تللی؟ د هغه دې خبرې وپوهولم چې سړی کوم ځانګړی ځای ته د تګ نیت نه لري، بلکې بې هدفه پر جوماتونو ګرځي او خپلې شپې سبا کوي. تر خولې مې ووتل: کاکا، یوه پوښتنه درنه وکم؟ ولې نه، 100 پوښتنې خو وکه. ومې ویل: کور څوک خپل پردی لري که نه؟ سر یې وځړېده. ما وویل: خوا مه بدوه، که دې زړه نه وي څه مه وایه، خو د اوس لپاره دا ځای درته ښه دی. یو سوړ اسویلا یې ویست. هم یې لرم او هم یې نه لرم. ومې ویل: پوه نه شوم، خو ستا له بېګنیو خبرو معلومیږي چې واده دې کړی. بوډا سر جګ کړ. په سترګو کې یې اوښکې راورغړېدې. سپږمې یې سره ورغلې. پزه یې پورته کش کړه او شونډې یې وخوځېدې. هماغه د خدای داد لور مې وکړه. دا یې وویل او بېرته غلی شو. مخکې تر دې چې پر خپلو خبرو غور وکړم، له خولې نه مې ووتل: کیدای شي چې د خپل ژوند کیسه راته تېره کړي. پر شونډې یې ترخه مسکا وغځېده او ورو یې وویل: څه ګټه به درته وکړي؟ سپینه خبره مې ورته وکړه. داسې ښکاري چې ډېر غمونه دې تر شا پرېښي دي. غواړم ستا د ژوند په راز پوه شوم. بیا یې سر وځړېده. خیر، ته مجبوره نه یې چې د خپل کور خبرې یو پردي ته وکړې. ما وبخه. له دې سره ولاړ شوم، خو بوډا تر پایڅې ونیولم او ورو یې وویل: کېنه زویه، ته زما د لمسي پر ځای. ما هم پلترۍ ووهلې او بوډا پر خبرو راغی. زما واده د بدۍ واده و، نه ډول او نه همورا. بس د کلي 2-3 سپین سرې ورغلې او د خدای داد لوري را خوندي کړه. ماښام مې د کلي ملا او 2 کسه سپین ږیرې را وبلل. ډوډۍ مو وخوړه او د نکاح پر وخت مې میره کوټې ته راننوته. سترګې یې سرې وي او په چغو یې پیغورونه راکول چې د پلار قاتل د یوې مردارې لپاره وباښه. هغې ژړل، سپکې سپورې ویلې او غږ یې ناوې هم اورېده، ځکه موږ 2 کوټې درلودې چې یوازې یو دالان د اورځي سره بېلې کړې وې او ناوې د کلي له یوې زړې ښځې سره په 2مه کوټه کې ناسته وه. میرې مې هماغسې په ژړا کې پیغورونه راکول، خو زما سر زړېدلی و او هیڅ مې هم نشو ویلی. اخر د کلیو بوډا مخ پرې ورواړاوه او په خشکه یې ورته وویل: بس که نور، مالک څه ګران دی، دا د جرګې پرېکړه وه. بیا د کلي ملا په نرمه غږ وویل: خورې، مالک هغه څه وکړل چې د خدای خوښه ده، په بدۍ نه څه جوړیږي. له دې سره میره له کوټې ووته، خو د کوټې تر مخ له چوترې نه یې د ژړا غږ راته. د نکاح پر وخت نه د ځوانانو ټوکې ټکالې وي او نه هم د پیغلو د سندرو غږ. بس ما یو سپین ږیری خپل وکیل ونیوه او نجلۍ ته هم ملا له دالان نه 3 ځله ورغږ کړ چې نکاح دې قبوله ده. کله چې نجلۍ څه ونه ویل، ملا پټه خولو اقرار وګاڼه او نکاح یې وتړل شوه. شیبه وروسته میلمانه له کوټې ووتل او زه یوازې پاتې شوم. بیا د کوټې کوچنۍ دریڅې د لاټین رڼا روښانه کړه او ورسره مې د ګاونډۍ سپین سرې غږ واورېده چې په چوتره کې یې زما میرې ته د صبر غوښتنه کوله. وروسته رڼا ورو ورو کمزورې کېده او وپوهېدم چې بوډۍ خپل کور ته روانه ده. زه هم ولاړ شوم. د باندې ووتم. میره مې په چوتره کې ناسته وه، خو څه یې ونه ویل.
د انګړ دروازه مې خلاصه کړه او په توره شپه کې د کاریزه دننې یعنې خولې خواته روان شوم. خولې کور ته نږدې وه. کله چې مې په اوبو کې لاسونه ډوب کړل ستورو ټال وخوړ او ړنګ شول. تر اوداسه وروسته بیرته کور ته راغلم. میره مې په چوتره کې نه وه او د پیالې له کړپ نه وپوهېدم چې کوټې ته تللې ده. دالان ته ورننوتم. د خپلې کوټې ورته مې لاس ور وغځاوه. درنو اوریدونکو، 4مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. هیله ده چې نورې برخې هم راسره واورئ.